ورا زاری ډېر په درنالتي خلک دا زاری په دغو کیسو کې دی ایران د خدای عزت دا د لوګر خلک له دې زاری او له شمالیانو ډارېده به تر ډارېده به وایي خور مور نه پېژني را باندې را نه شي دروغ ولا که زه ووایم یعنې اوس یې په معامله ده اوس یې په ما کوي قومندان به څنګه نه وایم ورته ووایم چې کوم قومندان حکومت به شرمېدلی سم نه یم په خدای چې له زندګي خو مې بیخي د زړه تور ده هغه ته وکړه یا شمه حکومت یې ورسره داخله کړي دلته د وظیفه خو نه نه اخلي د څه شي وظیفه ده وزیر داخله کړي چې دې نسته هلته لانجه ده نه مې پرېږدي بیخي څنګه چې ورغلم د خره ډرسنې راغلې مخې ته وایي کیاست راتاوې کړم چې وغږېده یو عسکر را سره وغږېده پړچې یې مې جلال آبادۍ زه به یم کوله یو پولیس وایي زه د کونړ یم هغه تلاشي کړم زه ورته وغږېدم وړاندې چې راغلم همدا د جبار نفر مخې ته راغله ما دې دغه څنګه آخر مې کړ دوی مالې د ښځې کوز دی دغه خو زه نه پرېښودم وایم رېدي په لاره کې ویلي به د مار خبره ده د تاروس خبره ده چې دومره دماغ کې نو اخلاص د هغې د لوی درستي دغه سربالا د طلاقه د هغې مچې ته بیا ما ته توپک په مجاز یې چلی و ډاکټرانې دې خوشې کړي هېڅ هغه خور مور ورته هغې مچې شهید درغی زه درته وغږېدم او تا سترګې پرې مړې کړې چې ته ودرې پرېږده نو ته بیا چاته دا پلوشي ښځه دې کوس ورکوي چې داسې لوبې ورته کوي چې بیا ځان جنرال بولي او اتیک یې بولي او لوی زورور یې بولي نو ولې داسې کوي زه درغلم هلته په وینو سور درغلم تا دې ما خبره په ډاګ پرېښوده وایي پرېږده چې مړ دې کړي نو د تا دې مور کونه اخلي نو بیا حکومت شته حکومتونه د سلاوي دي چې ته اخیستي دي د طالب یم ته چې د مور کوس ښیم زه په جنګ یم د دې ټولو د ښځې په کوس کې لري لازر ورغین وایم چې دا لوبې راته کوي د یو ښځه پاکستان ته کوس ورکوي هغه به مو سره خایني که زه یې دي تجربې زردګي وروره بله ورځ مې تلویزیون کې چپنه هغه هم ستړي مچي ورسره کوي امنیت خو نه ورکوي راځه خو دې ما لانجه خلاصه کړه که نه اوس زه چې زه څه وکړم لانجه څه وده زه چې مړ کېږم د ټولو مور کوي چې زه مړ کېږم څه ښځه یې کوي ما ته مسله ده راباندې د کلمو ویاو وینې روانې دي حاجي زه څه وکړم کلمونه مې وینې روانې پاکستان چې ته ورغلی دا ځکه دې ته چې خو دا خو اوس د کوسو بازار ده دا خو د قرآن خبره نه ده دا خو اوس د کوسو د کونو د دمو کیسې دي چې په موږ باندې دا قتل کوي او سیاست او امنیت را باندې صلاح دې ما اخیستې د جهاد او بیا سترګې مړې راته کوي چې زه ولا جنرال یم او زه کوم تا د مور کونه یم ورته تا ښځه له نن ایسته تا مذهب و پیر دغه پلار دی چې بیا نه دریشي وکړې نه عسکري وکړې نه ملایي وکړې تا نه مو ښځه ښیم مور به دې کوس شرمېږې نغمه دې کوس راشکه ورکوي شرمېږې چې ته بیا دا لوبې راته کوې زه تا نه مولو زه تا نه زه مشهور یم ته مه کوې چې نن زه درغلم تا په لوی سر کې زه را ایثار کړم ته کافر یې ته بېدینه یې تا زر نه زیاتي د تا بیخي فرض واجب ماته نه کوي زړه مې دشکه خپه سوی نه چلېږي حاجي صاحب ورته خدای همدغو خلکو نه داسې مې په مسله پوهېږي داسې مې په مسله پوهېږي چې هغلته تېره چاړه ده لالهي مې دوی سترګې مړې کوي ولې نه ولې خو ټوپک دي نپر دي خیر ده اشنا وو بیا چې ګرځم تو لاره کې زه نو چا ته وځړم سړی چا ته ووایم د شپې ملایان وروره کونه لوڅه کړې د شپې ملایان چاپې لګوي وروره ښځو لاس اچوي په بابوس کې اوښتې تر ګیلې ښځې خو وې د شپې هغه یې چاپې اچوي د ورځې پولیس د حکومت لخوا وروره جانه دا موسیقي خلکي دغه نه هغلته وروره ټوپکي ده وروره غرسي په معنا د پولیسي نشي دي وروره یکي د کشکاګل پنجشیرو یې سره یې ښځه کوسۍ ده د موسیقي دا موسیقي خو دله زیاتو پنجشیرو یې سره له شمالي سره چې دا خلک نشي وروره امنیت او دا ورکېږي زه د ښځې کوس غیم نه دا کرزي له دغه خبره ورسوه که نه خبره کرزي ته خبر چې کرزي ته خبره ورسوه که نه کرزي ته چې کوي سړی نه به دې جوړاو دا نو څنګه کوي میراث که نه میراث کارونه شته راته کوي نو کرزي هغه پښتون ده حاجي جاني دې ورو خدای دې وبښي هغې خوا ته څومره لوی بلاد سال ده هغې خوا ته یې بیلډینګ جوړ کړی پاکستان خلک بله ته نرم نه دي ته خدای ته مخ کوو له کابله د پاکستان سپی زیات وو مسلمان وو
پیاجزو د دې قابلي د پلار په عجینو مذهب یې منډه وه دینو مذهب نه که زما ګټه ده لوی سره کې اوټه کونه یې وګیره یم خیلو سره تور سپینه ډاړسنه یې وترافیکي وه خو د څه بله ویې در وایي کیس والله مالې دا وګوره اخر مې له تا ښځه غي ته ما چې اخر څنګه را جاسوس را خطا سوی چې بیا وایي کیاس تا وزارت له کومه که تا صدارت له کومه که هغه د کرزی د تاجکستان ته ځي یوه چپنه دې اغوستې کله پنجاب ته روانې که بله مجاهد یې ټول شهیدان که په قتل دې واچول څه مودا دې ده ته څه کوې ورته سلام د جهاد تلاوې دومره بندې کړې څه مودا دې څه ده راوځه جنګ ته راوځه خبرو ته خوله په خوله به سره مړه کړو د دروزغل مورخې چې ته کونه نه راشکه ورکوې راشکه پټېږې نه ده چې دوی د ښځو پوستې شیطانان هغوی په کونه کې سپین لګېدلي د خلکو په ښځو پسې ګرځي یا وروره ولایتونه راته اچوي یا ولسوالۍ اچوي یا سرک راته نیسي بدماش دی خو ودرېږه که نه نن زه والله په قرآن 100 روپۍ مې جیب کې وه وروره په دې 100 روپیو زه تللی یم راغلی یم په دې مریض ځان له بدې ورځې تللی یم زه له ښې ورځې خو ولقه زه تللی یم بیا یې په لوی سرک کې زه ایثار کړم هچ اک ویران یې کړم ولې نفر ښه شناخته ورپرې نه ښودم زه څه خبر یم چې دا عموما خلک هم دوی سره خرابه دي که څنګه چل د لوګر ښه دي او خرابه وي ستانیزي په ښځه قین منډم دا خو ماته معلومه تورا په درد نه حالت چې په تا ما غاښ مات کړې تا په زمانو ما مرګونه وکړه او ته د ډمې شوروي بچی همغه چې غاټ سر دې نیولی خو کوڅه یې دي اصلاح یې که که نه 1 روپۍ هم نه راکوې کرزی خو ډېر زیاتې کوي حضرت صاحب کرزی څه کوي د امنیت چې دغه غله دي چې ونیسي مړی ژوندی دې وکړي کرزی څوک ده ولې څوک نه هغه نه پېژني څوک ده داسې ونه وایه دا داسې حساب راغی لکه میګتا نه چې له مځکې راوځي خپاره شي داسې تر څو راټولېږي دې کې ډېر غبنونه پیدا کېږي کرزی ناستی دی خدای فقیر هلته هغه په خوله څوک نه دي په خوله یې څوک نه دي وله کلي ته 2 منګلې راتلې د یو مېړه موټروانه مو کونه یې ورکوله او خلیکو یې غږي هغه لیونی خلیکو یې وایي غږي منګلې یا موټروان مېړه یې موټروان وګوره د منګلې کوسته یا د زادۍ تغمه کوسته چې بیرغي کوس ورکوي په دې شهیدانو کې کلي کې دا د مالو کور اغلا کوله نغمې دا د ما په مسله پوهې وو نه ماشم جنایي والا دا کرزي خبرې جنایي ځای سره ده چې چا نه ډارېږي خو نه زه کنځاوې د خدای خوله هم ده چې یو عادت هم ده لیکن کافر و شمالي کافره ده راته شمالي خلک زیات خرابه دي ووله نن ما پسې جاسوس چې پرې نه ښودم خامخا اطلاع ورغلې ده که نه پټکۍ خو به یې نه دي چې کتلې تلاشي یې کړم پټیم او ټول مالې ښه وګوره کونړی یم مالې دا غول خو وایي ورکې که مالې تلاشي وکړه دا مالې پاشوانې دي او ښځې کوس ورکوي وروره یانې دا ټوله کوس ورکوي دا خلک وایي لکه چې ملا احمد عمر غین ورته شخ کړی و ټول شمالي غین په غین کې بیا طالبان ورته خوښه کړي زاب دې پاڼې ما زابه دې شو یا په غین سپاره کمه چې دا په مونږ باندې حکومت چلوي او دا د لوګر نیم خلک له دې خلکیانو سره بسته دي دا د کابل خواته یا له بدخشانو یې سره دي یا له پنجشیرو یې سره دي یا له دې تاجکو سره دي هغه د ملایانو د خنزورو چې داسې امنیت و اوس یې په چا کوې هغه د خنزورو چې داسې خلک امنیت کې راغلي اوس یې ته په چا کوې حاجي صاحب پر نه ورځې چې وزنې ولاکه دې څوک پوښتنه وکړي دا د بر سړی وزلی دا په راکټ کې څوک یې چا خفاون نو لکه ته خطا کړی اوس هم پروت اوس هم پروت نظر کلام نه کوي نه به دې جوړ او بلدي سرک سره دې جوړ کړی تا پرېږدي جوړ کې ډاکټران هم درته راتاوېږي امریکانۍ هم راتاوېږي ورور دې توکل زوی له کوره ونه ویسته نن یې راپسې کړی ما ولیده خلک خلکای ده یا به سم ته ودره سره کوې نو راوله که نه دغه د اوس وایي ورسه هغه لوی لوی تر کرزي پورې راوله دلته وغږېږو خط ورته خوشې کومه د ملایانو خط به ورته خوشې کړم دا ګډوډي یې زه نه سم کوی وروره
مرګ خو یو مرګ د نو 20 مرګ خو نه دي چې سپینه په پرزو کو چې د شپې دې مروره ټوپکې ګرځي د ورځې دې ګرځي ډېر خلکو یې له کورو ویسته دا ولې څه خبره ده څه ګناه ده امریکایانو چې موږ ته غږېږو که یې ومنله ومنله که نه دې ښځې هغه شی دی چابل دن دن تر دې لویو لویو خلکو وایي که وایي چې نه جنګ کوم نو بس بلوا ده پې وجګېږو غایم مکتبو کې ګوره پروس کلی دې شفیق زمونه مړه نه کړو هغه هم دې مونږ له لاسه هغه دې مونږ دغه چې هلته چې شفیق زمانو خلک کوي شفیقي دغه مړ ته سره اسانه شي دغه دې مونږ حالات خراب عشان ما وصل الى الخير ده شو كلام جكايت ها دغه نړۍ ګوتې خلا وایي خلا والله ولي کړدي دا بوتان کې شي شي دغه نړۍ ګوتې شوي والله نو څنګه یوازې انجوای دې شو خجم کو نه وایي خجم کو نه وایي دغه مفید دی طریق انقلاب کې دا بدنام دي دغه یاتین کوري وي دغه ده او رانه کلا کې د مشوال وشي په لارې تل د خېدې د خراب چروي او چې په شګو وارونه کول کله چې له کور وځي او په خلکو د شګو وارونه چې هم مالندار خو سیده کړي دا خو رسوا شرمنده خلک دي موضوع خو خدای شرمولي له پیسو انت خلاص کوم له کور انت خلاص کوم مردګاو خلک دي لنګم نه را سره کوي وروره جانا ګوره کنه دې یو خو دې کوس پان پنیا کارو ټیم دي خدای دانه دا نه ګوتې خو دې خوښ شته کوشي دا خو خراب دي کو نه ورته دا خو د اوس خلکو دا د اوس خلکو دا د سک بچای د پلار په مذهب دي خلک هین بوزم شاطرولي نه خبره کې وین کلک ستر لري د شلک په واخ نه مخیر وسنه جوړه مې ما عشان عمره سنه دغه عمر دي دغه عمر چا یومن کیلو یومن چاش همدغه خزش کولی ول کولی کوي څه ولې دا خرڅ نه کی پچا خرڅ نه کی د څخولو خو پرې د خرڅ نه کی پیسې وانه نو دا څنګه کور دا دښمن دي دښمن د خدای دغه عمر خلک دا خو څه کوي انا دغه مړ شو عشان انا دغه مړ شو دا ولا منګلا د شکل منګلا پر ورځ کله راتلو خدای نیړې مشروانو خالقو بدمره کینته نه استلایو والله لا خالقو نه قرآن غوای ما ته ولا د پاییزو ویل قسم وای خالقو یې دوه خلک کومه مولي دي نیړې درلود د لرګو مشروانو د څه کوشي ورکاو هغه نظریه مونږ ته و مونږ یې په وزلو پچا خالقو ملاده مولا خالقو اندغه کور ته ورتل کنه ولې کې په مولا د مسکن نه دا مسیدی خانان خیرون په هم کا کړه دا عامدغه خانان خیر ځان بولی دلته د ملي شو د ګلمجنه کو نه چلیږي دلته ورور اسلام نسته اجي څنګه خلای کور کته چالو دا خپلوان دي شو کور ولا چاجا ولا دې سودی څه ګول خلکو څومره شپې مو کولې ولا پاکستان شو داسې ظالم کافر خونو د کوم وزني کور په کور جمعات په جمعات راځي مو دی دا وجه هلته څه شنو عشان ما وصلنا نوابات نوابات څنګه ده نوابات خدم تصور کې هغه د ما څنګه مخکې معنی معشوم زمون د کوای ورته ولا وایي ولا تام وایي نوابات یې کوڅې مسلمانه چیرې د دومره قوت چیرې د دومره تیاری چیرې د دومره میټنګ چیرې د وورورا دا خلک په چی شي سره د موزني څه وکړي ولا کړي تاریخ وکړي ولا زه دې د فارم شمع یو بدل د باندې انګلیزي نه کنه ورکه کګولیا کدا بدلم ناروا دي او څنګه حالات وکړو کو پرې دې خواندې ونه کو خدای دا بدلې پساتو کې دې صحیح دا مجاهدو په ډیماند ډیر وزل ډیماند ډیر دا کوستای د دم جدنه ورته کله په جماو
یو هزار دوی باندې دا ولا خامخې ده یاره دا خوشي خو وزن کوي ښځه دغه یم ده دا څو کوئ ټول مخکې او خلکو ته ځان دی دا خلقای طرف کې ډېر د ډېري کابل ته کې ډېر د ډېري دا په بلی وایي دا ته بنیونه څنګه ته بنیونه څنګه او څه ماجې دې ټول پاري ټول چې څنګه څنګه موږ تاسو دا چې ظلم را سره کوي نه پله